یا طارق جمیله هندوانو د خوا زامنو نریندر مودي په موږ باندې حملې د شپې کړې دي. ظالمه د خدای بیګا کټ کې شانه بشانه پراته ولو او هندوانو په موږ باندې حملې کړې دي. ته به دې جوړې کړې کنه چې ممبر ته به وکړې او اعلان به وکړې دې خلکو ته چې جهاد شروع کېدو والا دی. نو ته هم ورته د سر نه کفن تړلی دی او خلکو ته ووایه چې ما د سر نه کفن تړلی دی، تاسو هم تیاری نه کوئ چې د خیره سره په هندوانو د غوا په زامنو باندې وارد شو. د ټولو نه مخکې به زه یو خوندوره دعا وکړمه دې مشرانو ته او دې دلګانو ته. یا الله پاکه نواز شریف ته، شهباز شریف ته، آصف منیر ته په هندوانو کې راګیر ته د شهادت مرګ نصیب کړي. یا الله پاکه مولانا فضل الرحمن ته د شهادت مرګ نصیب کړي په دې جنګ کې. مریم نواز ته اچھا خبره د شهادت مرګ نصیب کړي. د بېنظیر زوی ته بلاول بهټو ته د شهادت مرګ نصیب کړي. یا الله پاکه چې په پاکستان کې څوک د جهاد خبرې کړي، یا الله پاکه ټولو ته د شهادت مرګ نصیب کړي چې پاکستان کې په راتلونکي کې څوک د جهاد نوم وانخلي. آمین ثم آمین. یاره طارق جمیله ورانې دې وکړو، ځان دې پکې یاد نه کړو ښه. اوس الله پاک دې وکړي چې دا زما د برخې شهادت مرګ دې الله پاک تعالی درکړي. او هلکه نواز شریفه څنګه داسې خړینګن پړینګن چخرید پخرید او داسې تیزن تیزن بېغیرته بېغیرته او داسې شرمېدلی شرمېدلی ناڅي چې دا ولي. یاره آصف منیرانو مودي ته غوسه یم د غوا بچي ته چې دا تلو تلو زمونږ د کور کناره بې ویشتی دی. ظالمه د خدای سهار نه مې سوټه نه ده کړې او په دې میدان کې ګرځم راګرځم چې چېرته کنده وګورم چې پکې کښېنمه. ونته چې صفا میدان دی ټول پکې خلک ګرځي راګرځي، وېرېږم چې څوک مې دا بختوره ونه ګوري که نه. سوټه راکې نوره وچه شوله وچه. ګورئ مشرانو کشرانو یو بله خبره ته وکړمه، دا زمونږ په قانون کې داسې دي چې څوک د کناره بولي نو ته به تشناب ولې، او چې څوک د کچن ولي نو ته به چا خبره تنور ولې، او چې څوک د چا خبره لښتې ولي نو ته به د خیره سره د کور د اوبو بمبه ولې. نو چې بدل ورته پرې نه دی آصف منیره په هندوانو کې راګیره چې یو بدل هم ورته پرې نه دی. ګوره چې یوه خبره چې پسکن او تیزنه خبره ورته ونه کې نیر جواب به ورته ورکې او که نه نه که طارق جمیله ته بېغمه شه بېغمه. تا ته په دې په هوا کې دا مزایلې دا راکټې دا ایټم بمې او دا جازونه نه ښکاري، یو دم یې پرې ورخوشي کړي دي. سهاره پورې به مکمل انډیا چا خبره داسې هوارئ لکه د بختورې په شانتې دي. ته بېغمه شې طارق جمیله او یا لکه آصف منیره په هندوانو کې راګیره. داسې چل دی که نه چې داسې لږ لږ پرې ورخوشي کوه هسې نه چې ګوره ختمې کړې. هندوانو سره همداسې بلا شي نشته دی چا باندې مو چخرید پخرید او چا خبره سپلی نه کې صابه هم پرې نه کې او که نه خبره داسې ده که نه چې ګندنه کړې به دي هلته به پراته ځو په دې تپوس هم نه دي. اگر ټرمپ هم ویلې که نه وایي زه د انډیا ملاتړی یم. ګره شهباز شریف فاروقې په خبره کې دې وزر شته، موږ خو په یو دم باندې پرې ورخوشي کړي دي او چا خبره ټوله انډیا مو پرې تقسیم کړله. و داسې چل دی که نه شهباز شریف فاروقې چې کولمه مې پړسېدلې ده او زړګي کې مې سوری اچوی دی او پرپوس مې سوځېدلی دی او ګرده کې مې چا خبره دانه راختلې ده او مکمل بدن مې تک سور دی. زموږ کناره بې ویشتی دی که نه په دې خاطر به ورته نه ګورې آصف منیره پرې ورخوږې که او که نه که زما منې دا طارق جمیل یو بم پر وتړه او دا ورخوږې که. ای کورم د بمونو نه ډاک شه، د تاسو د شهادت مرګ غواړمه او تاسو ما ته د شهادت مرګ غواړئ. ظالمه د خدای زه خو د مور نازولی یم، زه پکې معاف یم، زه به ته صرف دعاګانې کوم. صحیح ده که نه؟ باقي خبرې داسې ده که نه چې انډیا تور ګای